چې یاره دا خبره زموږ روغ شي چې تاسو زموږ سره کوم خبره کړې وه موږ تاسو د برابر ته زموږ سره ولې برابر نه یو د هغې باوجود دا دوه ګاډي راغوښتي وو نو په دې کې د انتظامیه راوغوښته انتظامیه چې دلته کې راغله د رش دلته کې ډېر زیات وو کسانو هغه ته موږ وایو چې بھائی پوره امن احتجاج دی څه به نه کوئ دې انتظامیه والا په موږ باندې ډزې وکړلې بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو قدرمنو کتونکو یو وار بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضر یو نن راغلی اوس خاکوټ پلور مل ته کم ځای کې چې نن یو ناخوشګواره واقعه وشوه هغه واقعه چې کوم هغه د ټرک د یونین په حواله سره او د دې د پلور مل په حواله سره د هغوی سره تحفظاتو نو د هغې په حواله سره به دلته دغه نه تپوس کوو زموږ کوم اسسټنټ کمشنر راغلی دی د هغه نه به تپوس کوو چې دا نن دا کوم واقعه دلته رونما شوې ده د دې حوالې سره زموږ سره شریک کړي دا وخت زموږ سره اسسټنټ کمشنر محب الله خان ولاړ دی دغه نه به د دې واقعي حوالې سره تپوس کوو چې زموږ سره شریک کړي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مهرباني تاسو راغلي دلته د ایونټ ته کورج ورکوي ډېره زیاته مننه. داسې وه چې د دې سکاکوټ چې کوم د فلور میل دی او زموږ چې کوم ټرک یونی دی ټرک اډې والا دي د هغې چونکې عام طور داسې چې کله د دې ګاډي لوډ کوي دیو د ګاډي په کاري نو دیو اډې والا ته وایي چې یاره تاسو مونږ ته ګاډي راولېږئ لوکل چې کوم اډه ده چې یاره په کې مونږ خپل سامان لوډ کوو دې نه شفټ کوو په دې کې یو ګاډی داسې و چې هغه به د اډې نه راغوښتی شوی هغه چې کوم ځای نه راغلی د ډیلر خپل ګاډی به نو دیو دواړو منځ کې لږ په دغې باندې خفګان راغلی دی نو بیا دا چې کوم ټرکونو والا و دا یونین والا نه چې کوم ټرکونو والا دا راغلی و د دې اوسه به دلته څه چل چاړ به شوی په هغې کې بیا مونږ رالو نو خبره هم پیچ اپ کړله روډ پکې بند شوی دا ټرکونو والا نو هغه روډ هم کولاو شو نو مشران د ټریډ یونین والا زموږ سیسټم خبره پکې وشوه انشاءالله مخکې په دې کې مونږ میټینګ کړی په آفس کې چې څونه زموږ څه دلته میلز دي که هغه ګي میلز دي که فلور میل دي که سټیل میلز دي د هغې د مالکانو څه مونږ خبره کړې وه چې یاره کله تاسو څیزونه لیږئ نو په کار داره زموږ څه دلته 427 یا داسې خپل 437 خپل ټرکونه دي دې تحصیل په کار داره چې یاره لوکل کم ګاډي دي تاسو دا دې ته مقور کوي ځکه چې دا هم غریب خلک دی نو دوی زموږ څخه اګري شوي خو دوی یو ریکویسټ پرې کړی چې یاره کله کله داسې چې د میل خپل ګاډی به یا به د مالک دا خپل ګاډی تاسو باقي زموږ سره کنسیشن کوئ نو په هغې باندې خبره اګري شوې وه نن داسې څه معمولي غوندې ناخوشګوار واقع راغلې وه خو الحمدلله په ټایم باندې خبره چې کوم دی برابر شوه. قدرمنو کتونکو دا وخت زموږ سره کم د ټرک یونین صدر دی هغه نه به تپوس کوو چې دا نن دا کومه واقعه راغلې وه د دې حوالې سره دوی زموږ سره څه شریک کوي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. زه محمد جمیل چې د خیبر پختونخوا ګو ترانسپورټ صوبایي صدر یم د دې سره زه د ملکن ډیویژن د ترانسپورټ هم صدر یم زمونږ په دې ملکن ډیویژن کې یوه اډه ده او دې اډې نه تقریبا دې ټولو میلونو ته موږ ګاډي ورکوو دې میلونو والا سره تقریبا دا څو ورځې کېږي ډېر شکایتونه دي چې د بهر نه ګاډي راځي او د میلونو ډکېږي مونږ د ایس سی په نوټس کې دا خبر راوستې وه چې د دې میلونو نه بهرایي ګاډي ډېر زیات ډکېږي مونږ ته فایده نشته نقصان ډېر دی هغه دا ټول راغوښتي او په هغه دننه په ایس سی دفتر کې زمونږ دا خبر وشوله چې یاره آینده لپاره به بې نمبري به نه کېږي ستاسو نه په نمبر کې به ګاډي راغواړي مونږ وایو که دیو د کم کس نه مجبور یو که میل مالک نه مجبور یا داسې یو یا دوست مجبور تی نو دغه دې مهرباني وکړي زموږ سره یو ورځ خالي په دې درګۍ اډه کې ګاډی ودري ځکه چې دلته زموږ نمبر په لسمه پنځلسمه په یو میاشت پس راځي نو دا موږ ته ډېر تکلیف دی دا تکلیف چې دی احساس درته وشي چې یار دې اډه کې نمبر څنګه راځي دا دې احساس لپاره موږ دوی ته ریکویسټ کړو چې یاره موږ به یو ګاډی دوی ته راکړي خیر دی په نمبر کې دې ودرېږي نو که دوی نمبر راغلی زموږ وروڼه دې موږ به ګاډی ډکوو پروا نشته دی همدغې باره کې دې میلونو ته موږ پیره دوه پیره مخکې هم د عجب خان میل ته راغلی وم او ما په خپله دوی سره خبرې وکړې دا خبرې زموږ هم په دغې باندې وشولې چې یاره ګاډي به ستاسو نه راغواړو نن دوه ګاډي راغلي وو دننه ولاړ دي یو ډک شوی دی یو ډک کېږي
نو دې باره کې اطلاع وشوه نو موږ دوی سره مذاکرات له راغلي چې یاره زموږ سره د ډریوران مخکې راغلي زه پسې رالم چې یاره داسې بدنظمۍ ته دا خبره جوړ نه شي لکه دا اوس جوړه شوه د دې باره کې زه د سره مذاکرات ته ناست وم چې یاره دا خبره زموږ روغه شي چې تا زموږ سره کومه خبره کړې وه موږ تاسو د برابري ته زموږ سره ولې برابر نه یو د هغې باوجود دا دوه ګاډي راغوښتي وو نو په دې کې د انتظامیه راوغوښته انتظامیه چې دلته کې راغله د رش دلته کې ډېر زیات وو کسانو هغه ته موږ وایو چې بھائی پوره امن احتجاج دی څه به نه کوئ دې انتظامیه والا په موږ باندې ډزې وکړلې اف آی آر یې په موږ وکړو زموږ د اے سی نه د ډي سی نه دا ریکویسټ چې د خلاف د انکوایري وشي ځکه که د انکوایري نه کوي موږ نن نه پس ټي ایم اے ټیکس بالکل نه ورکوو موږ به اډه بنده کړي تر هغې پورې چې څو پورې زموږ مذاکرات او زموږ مطالبې حل شوي نه دا وخت زموږ سره د سکاکوټ فلور میل کم اونر دی دا غنه به تاسو کو چې نن دا کومه خوشګواره واقعیا مخې لراغلی و چې د په باره کې دوی زموږ سره شریک کړي السلام علیکم جی وعلیکم السلام هروره ناخوشګواره واقعیا بس ورته وایا د دې پاکستان کې په هر بازار کې په هر ښار کې اډه شته او اړې چې کوم دی نو دا دغه د بدمعاشي نه دا یو روزګار دی هغه ایسي محب الله صاحب د دوی سره دا خبره ومنله چې زه بس مونږ ته یو ریکویسټ وکړو چې تاسو ګاډي د دوی نه لګوئ د دوی نه مونږ ګاډي لګولو شروع کړه نو ګاډي د سیدي چې په ټول بازارونو کې مختلف کرایګانې یو شانتي دي دلته لکه د شرګړ اډې نه کرایې 9000 روپۍ منګور د دوی لسنیم زرالي کرایګانې دا دغه نه بدلی دي د سټاف اخلاق هم ډېر خراب دي لهجې خراب دي خو د هغې باوجود د دوی نه ګاډي لګول موږ شروع کړو ګاډي ته لګېدلي خو دا اوس په دې حاضر موقع کې د دوی مسله څه دوی د تاج سټیل میل ته راغلي وو جته راوستو تقریبا 50 کسانو په میل باندې ورغلي هغوی ته ورمرډه به بیا هغوی پرشرایز کړو د هغوی سره خبره وکړه نو بیا تیار راغلي و چې راځه بس دلته هم پیدا واخلو د دې موقع نه نو دا وخت زموږ سره یو بل مشر ولاړ دی حبیب الله نامې ده دغه نه به تاسو کو هغه چې د ټرک مالک هم چا سره چې دا واقعیا راغلی ده چې هغه موږ ته سوي السلام علیکم جی وعلیکم السلام مجاز تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو به سخت وخت کړاله زموږ ته پوسه مو کو دا له مان نه سات مخ کې دی وراله اډې والے غونډګيري جوړ کړی ټرک اډا درګای تحصیل میونسپل منسټریشن نه دی ټرک اډا دغه غیر نه واغستو د دې نمبر باندې بس دا غلو راغی بس یو ټول خلک رااله او بس په ګېډونه امر باندې وېشته وای غاړي منډه کوي او کټه کوي نو موږ د تعالی کو او جی دا سره باندې ټیکس اخیسته دا تاسو سره د شي گاډي ماډه یا خطا پي یا نور تاسو سره غونډه دي شو نه چې دې ته پای خو نه ده شو ګېډونه را باندې دغه شوی دي ګېډونه را باندې په کمر باندې وېشته شي ټاکو ګره چې کم ټیم امن طریقې سره به موږ د ملکن را شروع کیږو په شرګل د پورې په سیټ باندې په گاډي ولاړی بای مکمل یو مل د پاره مونږه گاډي نه ورکو نه ډکو د چې پته د کومه دا سره خپې کوي چې کم ځای راغوري سار ځان تر اړه کی پته ویلو چې دې څوک چلوي شي کنه مونږ نه بدمعشان یو مونږ سوال کوو سوال په طریقه باندې دغه کې کیږي مونږ ته دا आवाज کیږي چې تاسو روډ بند کړی لکه په ما ډس کیږي نو ډس د خو لیکل شوی نه دی ته بیا دا आवाज کیږي چې د امن د پاره ډس کیږي کنه د امن د پاره ډس امن شي ډس خدای من شي دی نه نو به سبب ټول به په خپل کلونه خپل ترانسپورت لارې چې د چا دي په د یونین د طرف نه د جمیل صاحب د طرف نه موږ د تویس ټول طرف نه اعلان دی چې به سبا اډو د وسنه بنده د سو پورې زموږ مذاکرات شوي نه موږ له ډس ته پوښ شوي نه باقي کو روډ پار چیږي چې څه کیږي بس کوي دغه په خپل ځای باندې خبره ده کنه وای اډه د وسنه بنده ده یو مل ته گاډي نه دغه ملونو والد راشي خپل مس کې د کینو تر ذاتي ولي کوي کنه وای اډه به دغه پورې بندي د سو پورې چې کوم مطمئن شوي نه یو او دغه یاسي صاحب یا د نور مشار مو مطمئن کړي نه